ټاپي پروژه ټاپي پروژه د 1800 کیلومترو په اوږدوالي له ترکمنستان څخه د افغانستان او پاکستان له لارې هند ته د ګازو لیږدولو نللیکه ده. دا نللیکه 140 کیلومتره د ترکمنستان په خاوره کې، 215 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار له ولایتونو څخه په تیریدو د کوټې له لارې په پاکستان کې د 800 کیلومترو په اوږدوالي د ملتان ښار څخه په تیریدو د هند فضلیکا ته رسول کیږي. د دې پروژې ټول لګښت 22.5 میلیارده ډالر ښودل شوی دی. افغانستان به د دې پروژې له لارې هر کال کابو 1500 میلیونه ډالره د ترانزیت او کله چې بشپړه شوه تر 10 کلونو 1500 میلیونه متر مکعب ګاز او تر 20 کلونو پورې به 1 میلیارد متر مکعب ګاز ترلاسه کوي. د لومړنیو څېړنو او شمیرو له مخې د ټاپي ګازو پایپلاین به هر کال 33 میلیارده متر مکعب ګاز لیږدوي او د کار په پیل سره تر 100,000 افغانانو ته د کار زمینه برابریږي. په لومړي پړاو کې به د دې پروژې نږدې 20 میلیونه امریکایي ډالره د پروژې په ورڅیرمه سیمو کې په ټولنیزو او رغنیزو چارو ولګول شي. ټاکل شوې ده چې د ټاپي پروژې ترڅنګ دا لویې او وړې پروژې هم پلي شي چې نه یوازې افغانستان بلکې د سیمې هیوادونو ته هم اقتصادي ګټې لري. د 500 کیلو واټ برېښنا لیږد پروژه چې له ترکمنستان څخه افغانستان او پاکستان ته لیږدول کیږي. د افغانستان تورغونډۍ د اورګاډي پټلۍ چې 14 کیلومتره واټن لري د 10 میلیونو ډالرو په ارزښت د ترکمنستان لخوا رغول کیږي. په سیمه کې به د نوري فایبر مزي هم ولیږدول شي او دا به ګاونډي هیوادونه سره ونښلوي.